په پښتنو کې د آیس آی یا د پنجابي آرمي ایجنټان، نو دا ایجنټان چې دي دا په ملت پال خلکو کې دي، په دغه کې په نوم چې ملت پال وي په هغې کې هم شته، ځکه د ایجنټانو په شکل باندې په دوی کې ځای په ځای کړي دي، او ورسره په څنګ کې په دغه مذهبي ګوندونه چې دي په دوی کې هم ډېر ځای دي. په مذهبي ګوندونو کې دغه چې دی د آیس آی دا کوم ایجنټان یا لاسپوڅي چې دا ډېر ځای دي. دا ولې؟ ځکه چې هغه همیشه څوک چې د خپلې پښتو ژبه یادوي یا خپل قوم خبره کوي یا د خپلو خاورې د وسایلو خبرې کوي، نو هغه به چې دی دغه ملیان یا دغه مذهبي ډلې یا دغه ځینې ملایان بیا هغه داسې په هغې باندې تورونه لګوي، کله پې د قوم پرستۍ تور لګوي، کله ورته بیا د اسلام باندې دغه د اسلام ناختلو لکه چې د کفر ټاپې پې لګوي، هر رقم ټاپې چې د هغوی دغه شي چې څوک خپل حق غواړي هغه پې لګوي. خو بیا بیا همدا ملیان چې دي دوی خپله هم قوم پرستي کوي، ځکه دوی بیا داسې وایي چې لکه پاکستان یو هیواد دی او باید په دغه هیواد کې د پاکستانیت په قومیت باندې بیا دوی ویاړ کوي او د پاکستاني قومیت دپاره بیا دا جګړه کوي کار کوي. بل دغه اوس پښتو ژبې په ځای باندې بیا اردو ژبې ته خو قومي ژبه بیا دوی بولي، خو مګر دغه چې دی د پښتو ژبه چې راشي بیا هغه چې دی هغه ته اسلامي ژبه نه ښکاري مګر اردو ژبه ورته بیا ښکاري. نو دوی هم دا کار کوي. او بل دا کار دی مسلک پرستي ډېره زیاته کوي، خپل مسلک یې کلک نیولی، بل مسلک چې دی په هغې باندې د کفر فتوې لګوي. داسې یوازې لکه دین خو زموږ یوازې اسلام دی، باید موږ ټول مسلمانان یو. بیا دوی دومره لږ د دوی دغه فرقې سره یا د مسلک سره یو بل فرقه ورسره لږ اختلاف یا چې درلودو بیا سمداره په هغې باندې د کفر ټاپې لګوي. لکه اوس بریلویان چې دي هغه دیوبندیانو ته ګستاخي رسول وایي، مګر همدا دیوبندیان چې دي بیا بریلویانو ته چې دي هغه د شرک ټاپې پې لګوي. نو دا د چل دی چې دوی لکه خپله وګوره دوی څوک چې لکه پښتو او افغانیت یا د پښتو ژبې په خاطر باندې چې وایي چې دا زموږ ملي ژبه ده یا قومي ژبه ده یا پښتو باید د پښتنو په سیمه واکمنه شي، بیا هغوی باندې دا ټاپې لګوي، خپل میندو کې هم لګوي. هغه دا چې هغه آیات چې دی چې الله پاک وایي د الله رسۍ مضبوطۍ سره ونیسئ او تفریقې مه جوړوئ. خو تفریقې خو دوی په اسلام کې جوړې کړي دي، ځکه چې څومره ډېر مسلکونه په اسلام کې راوستلي دي او بیا د یو مسلک والا هېڅ د بل مسلک والا سره نه جوړېږي، یا که قوم هم سره یو وي خو چې مسلکونه یې سره مختلف وي او په خپلو منځ کې په جګړو اخته. که موږ وګورو دغه سعودي عرب کې سره چې دا څنګ کې نور عربي هېوادونه دي لکه ژبې چې عربي ده لکه یمن شو یا دا نور شو، چاته هغه مسلک شیعه او سني هغې خپل منځ کې اخته وي، بیا ځینې وخت کې حنفیان دغه اهل حدیث سره نښتلي. نو دوی دا خپل ځانونه نه یادوي چې دوی اسلام ته څومره زیان رسولی دی، مګر یو پښتون چې خپل حق غواړي یا یو پښتون چې د پښتونخوا د خپلواکۍ خبره کوي یا د پښتونخوا دپاره د وسایلو خبره کوي، همدغه ملیان چې د آیس آی لاسپوڅي دي یا سپي دي، بیا هغه چې دی هغه بیا راپاڅېږي په هغه شان ته پښتنو باندې بیا د کفر ټاپې هم لګوي او هغې ته چې دی بدرد هم ورته وایي. نو دوی اول باید خپل ګریوانونو ته وګوري چې دوی خپله څومره تضاد مسلمانانو کې راوستلی دی او څومره خپل قوم خلکو ته چې هغه د هر ملا قوم یې لکه په بنګال کې چې دغه هغه وخت کې جمعیت اسلامي څومره ضرر یې خپله د بنګال مسلمانانو ته ورسو، صرف دې په خاطر باندې چې د پنجاب لاسپوڅي او د هغې په خاطر باندې چې دی نه موږ باید د پنجاب په محکومیت کې پاتې شو، نو دغه ته بیا ضرر رسوو دغه خپلو بنګالیانو ته. داسې دغه رقم بولیان چې دي دا په پښتونخوا کې هم شته دی. نو چې کله هم پښتونخوا به خپلواکۍ ته ځي د خپل پښتونخوا په نوم باندې به هېواد جوړوي یا به د لوی افغانستان په نوم باندې هېواد طرف ته ځي یا که بلوچستان خپلواکۍ ته ځي یا د لوی افغانستان طرف ته ځي، همدغه ملیان چې د آیس آی څخه پیسې اخلي په پاکستان کې همدا ملیان منافقین به بیا راپاڅېږي، یا ټکی اوس راغی منافقین دا به بیا راپاڅېږي، بیا به بیا په همدغه شان ته ملت پالو پښتنو مسلمانانو باندې په ملت پالو افغانانو باندې به بیا دوی تور لګوي، ځکه چې دا د کوم ځای کې خپلې ګټې او کوم ځای کې د جیب ګټې چې بیا دغه ملیان چې دي بیا هغه وخت کې بیا دین پسې نه ګرځي. دا اوس وګوره په پاکستان کې ټي ټي پي چې تحریک طالبان پاکستان دی هغوی جهاد کوي، هغوی ته د شریعت نشته، همدغه ملیان چې د پنجاب طرف ته دی او دغه ځای نه ورته پیسې راځي بیا ته هغه وایي چې نه دا خو زمونږ هېواد دی او دا زمونږ ملک دی او دې نه باید موږ دفاع وکړو، د خپلې خاورې سره دفاع
چې دا دغه دی نصف ایمان دی یا ایمان دی نو بیا داسې نه وایي چې ستا خاوره خو د پښتونخوا ده نو ته خو د پښتونخوا سره مینه نه لرې ته خو خپله غواړې د خپله خاوره د پنجاب په قبضه کې ورکړې او بیا د پنجاب سره مینه لري د پاکستان سره مینه لري منافقه هغه وخت کې بیا دغه نه وي دا اسلام د نه یېري د اردو ژبې سره مینه لري منافقه په هغه وخت کې قومیت مثلا نه خو چې کله خبره بېرته د خپلې ژبې راشي او د خپل قوم راشي بیا ستا منافقت شروع شي بیا دغلته د پښتون خبره هم چې بیا د قوم پرستۍ نه بیا وایي ځان باید لرې وساتو ځکه دا غلط کار دی خو چې کله ته په بل شکل باندې کې هغه بیا صحیح ده چې د پنجاب دپاره کې د پنجاب هغه ستا باداران چې کوم یو دي د هغې دپاره کې بیا هغه ځای کې بیا هېڅ مشکل نه وي خو چې کله د پاک او سپېڅلي خلک چې په اسلام ولاړ خلک په خپله خاوره باندې مین خلک په خپله ژبه مین خلک بیا هغه کله خبره کوي بیا تاسو منافقت شروع کوي په هغې باندې بیا قسم قسم ټاپې او تورونه لګوئ نو ملګرو ادکارې ما کتو ډاکټر صاحب هم رانغی او دغه چې دی زما په خیر سره اساس یې هم نشته نو زما خبرې هم تقریبا څو شولې 20 دقیقې شولې نو تر بله ویدو پورې په لوی الله جل جلاله سپارم خوشحاله ارامه او سوکاله ژوند لرئ د الله په امان